محترم ملګري پوښتنه کړې ده چې خارجي هیوادونو ته خصوصا کفري هیوادونو ته د دنیا د مال او د دولت د ګټلو لپاره تک څنګه دی. نو دوه خبرې په مختصرا عرض کو. یو دا چې دې کې شک نشته دی چې د قرآن کریم د سورة قریش په 2 نمبر آیات کې بنا پر راجح تفسیر ایلافهم رحلة الشتاء والصيف الله پاک زجر او زورونه ورکړي په سفر کولو لپاره د دنیا. سفر د دین لپاره پکار دی، جهاد، دعوت، تعلیم. نو یو دغه شانت امام ابو حاتم رحمه الله چې د حدیث امام دی هغه وایي چې د بدبختۍ یو نښه دا ده چې د یو بنده دنیوي کاروبار د خپل ملک نه بهر وي. نو د خوشبختۍ نښه دا ده چې دنیوي کاروبار په خپل ملک کې دننه وي. که یو بنده داسې وي چې هغه ډېر زیات قرضدار وي، حقوق العباد دي ورباندې، د هغه یقین یا غالب ګمان دی چې دغه د بندګانو حقونه چې په ما باندې دي دا زه دلته نشم ادا کولی، تر څو زه د دې لپاره بهر ملکونو ته سفر ونه کوم. اول خو دا کوشش وکړي دلته یې ترتیب برابر کړي، که نه شو اسلامي کوم ملک ته دې لاړ شي، که خامخا دا اړتیا احساسوي چې هلته دې لاړ شي نو د څو خبرو اهتمام دې به د فرض په درجه کې وکړي. د ایمان او د عقیدې حفاظت او د ضروري علم نه دې غافل نه شي، که هغه هم فرض عین دی، او دغه شانته د ضروري نیکو اعمالو د کولو نه او چې هلته په ګناهونو فحاشي او عریانیو کې مبتلا نه شي، چې دغه خبرو اهتمام وکړي. امید دی انشاءالله الله پاک به محفوظ وساتي. او بل ښایسته نیتونه دې پکې وکړي چې زه هلته لاړ شم حلال مال پیدا کړم، انشاءالله دلته به مساجد و مدارسو سره او دغه شانته د کونډو رونډو یتیمانو فقراو مساکینو خپلوانو وغیرو سره کومکونه وکړم. نو امید دی چې هغه تشه به یې ډکه شي او الله پاک ورته اجر هم ورکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.